طرف خانه یک زنگ آمده از طرف بیگاجی صدا میزد، چیغ میزد که گریان میکرد که بیا که هرچی که بیدار میکنم بیدار نمیشه روز. بررسی وشول هر سه روحانه شول هیچ قسم داسې شواهد ندی موجود چې خدای مکه دا پیښه دی یو قتل وکړ. ضربه وارد بکنن در کارشان، در نامشان، در جایگاهشان، در جایگاه اجتماعیشان. این باعث میشه که از موقعیت های اساس حریف استفاده بکنه و بدنام بسازه. با خاص خود همی بچه باز ما رفتیم همونجا به اصطلاح به نامزادی شو در وطن. وقتی که اونجا رفتیم ما یک دو پیره باز پیش همی استاد ما رفتیم گفتیم خیش هستیم میخوایم که دوباره ما خیشی ما و شما زیادتر شو و فامیل شیم. باز اونا قبول کردن. از دخترم که پرسان کردن او را موافقه شد سعیس ما میکنم موافقه میگیرم و ایرم که شد اردش موافقه شد ما با اینشان دیگه. باز موافقه بچه و دخترم به اصطلاح گرفتیم اونا هم قبول کردن و ما پدر و مادر همگی با رضایت به اصطلاح کار شد. وقتی که اینا اوجا ما یک چند روز یک 4-5 روز طی شد ما اوجا در وطن بسیار یک نامزادی مابین از اینا به اصطلاح کلان گرفتیم که در اوجا بسیار قوم خیش و مردم ها هم بدن در نامزادی در وطن دیگه تخار ولسوالی چاب. باز از اونجا باز ما دوباره آمدیم به طرف کابل. تقریبا یک 11 ماه اینا نامزاد شدن چون که سنی بچه هم خورد تقریبا خودتر بود و بچه دخترم اینا مابین یک دیگر هاشون یک ماه فرقشون است. تفاوتشون یک ماه است. او تقریبا 18 و 2 ماه دختر شده بود، 18 ساله و 2 ماه شده بود، 3 ماه بود بچه. باز هم سنی مراحل قانونی خود طی مراحل کرد. این بچه هم یک کمی به اصطلاح سنش هم برابر شد. باز عروسی از اینا را بسیار در کابل در هتل اورانوس که بخش امپراتورش میشه باز بسیار یک عروسی خوبی به اصطلاح چون که محفلی عروسی بود دیگه بچه بود دیگه بسیار به یک شوق و ذوقی بالا چیزی دختر بود دیگه. این نسبت هم به ما چون که همون خیش قوم بود باز امیر ما عروسی کردیم همینجا کابل. د فرخنده نام انجلی په د مرګ په ارتباط باندې چې کله هغه مشکوک اړخونه راپورته شول زموږ د کابل امنیه قومندانۍ اړوند دویمه حوزه لاس په کار شوله. په لومړي قدم کې د دوی کورنۍ راوغوښتله. د کورنۍ اظهارات هم همدغه وو لکه څه ډول چې ما په هماغه ورځ په ټویټ کې ویلي وو چې دغه نجلۍ په خپل کور کې د مغزي سکتې له امله په حق رسېدلې ده. مقابل طرف هغه د فرخندې چې کوم پلار و ورونه یې و خویندې وې د هغوی څخه هم همدغه ډول اظهارات واخیستل شول. دواړو جانبو په همدې باندې توافق کړی و چې دغه جسد چې دی طب عدلیې ته یې موږ نه وړو نو ښخوو یې ځکه یو دا طبیعي پېښه وه طبیعي پېښه وشوه. نو په هماغه ورځو کې دوی دغه جسد نه موږ ترې خبر یو نه طب عدلیې ترې خبره ده وړی دی ښخ کړی دی دفن کړی دی او کله چې فاتحه کښېني او په دغه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې دغه مشکوک اړخونه راپورته کېږي وایي دغه نجلۍ چا وژلې ده خدای مکه یا په کور کې ورسره بد سلوک شوی دی. د دې وروسته زموږ دویمه حوزه بیا لاس په کار شوله بیرته یې د دوی څخه اظهارات وغوښتل. دو طرف خانواده های با عزتی هستند، فرزندان نیک و صالحی را به جامعه تقدیم کردند. جامعه مدیونشان هست. قبل از اینکه موضوع ما از یک شهرستان هستیم و از یک ولسوالی هستیم، قرابت خویشی هم نسبتا داریم. تقریبا ما 15 روز 20 روز زحمت کشیدیم که مراسم عروسی را گرفتیم. البته یک چیز آسان هم نبودی و این شوق و ذوقی که بچه داشت اصلا فکر کنین که اینقدر شوق داشت که حتی برای چند تا اندیوالاش یک رقم کالا و یک رقم واسکت جور کردی که برای خود کرد بود برای از اونا هم میکرده بود. حتی برای کاکاش که ماماش که از او ولایت تخار و ولسوالی چوب تا اینجا بود کلا گیره شما در اون ویدیو یا در اون فیلم ببینین همگیش یک رقم کالا داره، یک رقم لنگی دارن، یک رقم کالای سفید دارن، واسکت دارن. بینو این بچه بسیار شوق داشت دیگه. بسیار زیاد به شکل خوبش عروسی گرفته شد.
حاجی حسن وایي چې د زوی او ناوې ژوند یې په ارامه فضا کې روان و او د تاوتریخوالي یا شخړې هیڅ ډول پیښه نه وه لیدل شوې. هیچ گپ در مابین از اینا هیچ نبود، چرا ما پدر یزی بودم. اکثرا وقتی که دمیجا میشد خواسته های ازی فکر کنین که خواسته های ازی بچه هر چیزی که میخواست با مو رقم امرای ازی بود. مثلا اینجا یک چیزی کارش میشد دمیجا چشم دیدی ما، حتی مادرش هم میگفت که همون چیزی را که میخواه برش بگی. باز خودش هم میبرد امی عروسش از شهر همون چیزی خواسته خودی از اینا برش میخرید میورد. شبا اینا امروی ما تا 10 بجه 11 بجه میشتن. حتی همون شبی که فکر کنین امی قضیه شده قبول به خدا کنین که امو عکسش هم پیش امو چیزی آیت‌های بسالتی که از وزارت داخله آمدن، از چند ارگان بدی آمدن، اینا ما همون چیزی از اونا را دست نزدیم. خو مهمه پوښتنه دا ده چې دا ځوانه ناوې څنګه ناڅاپه مړه شوه او د دې مړینې تر شا پټ رازونه کوم دي؟ سبکی رفتم باز ما به طرف دکان دفتر دارم زیر گلبار. باز ما که اونجا رفتم ساعتای تقریبا 10 دقیقه بود یا 10 بجه بود یا 10 و نیم بجه بود. این می گپا بود دیگه دقیق یادم نیست. باز یک زنگ آمد از ما از طرف خانه، یک زنگ آمد از طرف بیبیاجی، صدا میزد، چیق میزد که گریان میکرد که بیا که هرچی که بیدار میکنم بیدار نمیشه روز. خود دیگه ما هم دیگه اون لحظه دیگه خداوند این روز با سر هیچ کس نیاره. باز ما بسیار میدویدم به طرف عزیز، کامرا نشان میداد دیگه. البته کلی چیزا آیت‌های بسالتی از طرف امارات بود که جامعه بودن میدیدن در کامرا چک کردن، کلی کامرا ویدیو را گرفتن بردن باختشون میدیدن. در گلبهار خوب مکمل هر نقطهش کامرا داره که شما میبینین. خودتون آمدین تقریبا 2 ساعت شما را اجازه نداد که به بالا بیاین، در اونجا ایستادین تا زمانی که امرش گرفتین. فعلا به این شکل هم این گلبهار بسیار زیاد مشکل از اینجا دیگه هر جایش کامرا داره. باز اینا وقتی که میدویدم به طرف خانه آمدم، هر چی که ما دیدم در خانه وقتی که در آمدم هر چی بیدارش کردم بیدار نمیشد. خود دیدم که گپ خلاص است دیگه، چون که تجربه کاری داشتم. ما البته سینما به 52 سالگی رفت، از همین 12 سالگی بودم. دوران جهاد و گذشته که ما بودیم، خب ما خود تجارت گپا داشتیم، ما نکردیم. بیادرای ما بیادرام شهید شد دیگه. ما گذشته از این 40 سال 30 سال به این طرف همیشه چندین مردا و گپا را دیدیم، راست کردیم و جور کردیم و دیگه کردیم. میدانستم اگر تیپم که نخوندیم مالی تجربه شد داشتم، ولی دیدم که گپی از این ختم است دیگه. باز زود تلفن کردم به بیاداری از این. ساعت 1:30 بجه بود که من خبر شدم از حادثه و همون لحظه در داخل دفتر بودم، در یکی از ادارات کار میکردم. من مستقیم آمدم طرف خانه حاجی صاحب و اینجا آمدیم امرای حاجی صاحب. دیدیم که قوم ها و مردم آمده رایست به خاطر دعا کردن و پس رفته رایستن و چون پدرشان در اینجا نبود باز با پدرش تماس گرفته بودن. پدرشان در شهرستان بود، در خود ولسوالی چاوب بودن و اونایی که از اونجا تا اینجا آمدن یک مسیر طولانی است، البته تقریبا 13-14 ساعت مسیر است و اونا آمدن شب ساعتهای 2 بجه الی 3 بجه آمدن. به صبح وقتی که اینجا حضور پیدا کردن تا وقت اعلان جنازه نشده بود و اینا منتظر استادن که پدری دختر بیاید کابل. وقتی بعدشون آمدن صبح ساعت 7 بجه روز بعد تصمیم گرفته شد که اعلان جنازه تایم جنازه تعیین شود. ساعت 1 بجه تایم جنازه شد، تعیین شد، اعلان شد و ساعت 1 بجه در مسجد سرور کائنات جمع کثیری از هموطنان ما حضور پیدا کرده بودند و جنازه با حضورداشت مردم مراسمش خلاص شد. رفتن به طرف تدفین دفن میت. باز قوما رفتن اون طرف به طرف قبرستان، در اونجا مردم حضور داشت. پدرشان و خود پدر مرحومی را با دستان خودشان گرفتن در قبر گذاشتن و این چیزی که ما شاهدی صحنه بودیم. شب گذشت سر یزی، باز صبح که پدرش آمد مادرش آمد همگی آمد. باز امروز امینا ما رفتیم شفاخانه خیرخواه، پس دوباره و ایتا آوردیم به پروژه تیمانی. ما گفتیم هر چیز اختیار شماست. یا گفتن که ما و شما فامیل هستیم، قوم هستیم، از خود هستیم،
اصلا چیزی دیده نمیشه در وجود یزی عروس که آدم میره و برای خدا نخواسته خطی دیده میشد یا چیزی دیده میشد، هر چیزی دیده نمیشد دیگه. اینا خودشان تقاضا زیر کردن که رضای الله بوده، روز شموقه بوده دیگه. ما مشکلی دیگه نداریم، ضرور نیست که دیگه ما دیگه سری ازی مثلا خدای نخواسته یکم چیزی دیگه سری عروسی ما بیام. ما دیگه قسمت نصیب شموقه بود، روز شموقه بوده. باز توافقی مابین پدر و برادر و فامیل همیشه که باید جنازه شود. هغې د مرګ خبر نه خپرېدو وروسته خلکو کې انتقادونه بدنې زیاتې کړې. چې په ټولنیزو رسنیو کې د ناوې د قانون بدنې توره بلله. همدغه سړی وایي چې حقیقت ټولو ته ښکاره دی او پولیسو ته اجازه ورکړې چې وقتی که اینا آمدن از وزارت داخله، ما که صبح بار آمدیم دروازه ما از طریق چیز بند شد دیگه، ما اجازه لکنی بلاک نداشتیم. بعدی که او گپ شد حیات‌های با صلاحیتی بسیار از طرف امارات آمده بود، 10 نفر بودن. اینا مکمل کامرای گلبهار مکمل چک کردن، دیدن که کی میبره، کی میداره، چی میشوه، چی نمیشوه. و 5 مرد تقریبا پدری دختر بود دیگه، 2 برادرش بود و 1-2 دانه همشیره از او بود، مادری دختر بود و اینا هم بودن. و از طرف ما به اصطلاح ما بودم، بچه بود دیگه، 1-2 بچه که دیگه هم بود، بیبیاجی مادری از هم بود. اینا آمدن هر کدام یزی را آنقدر علایت پرسان میگن، هر کدام یزی در یک اتاق میشد، یک پرسان میکردن قضیه چی رقم شد، چی رقم نشد، چی بود، کی آمد، کی رفت. کاملا اول کامرای گلبهار چک شد از طرف امارات. بعد از این هر کدام ما را دینمی خانه یک پرسان میکرد. طرف ما را که مادر عروس بود و پدر عروس بود و برادراش بود اینا را پرسان کرد. بعد از اون سری ما را پرسان کرد هر کدام ما، چون که قضیه خدای نخواسته چیزی دیده نمیشد. ما هیچ مشکلی در قضیه نداشتیم، کلگی فکر میکنم که یک رقم برآمد دیگه. یعنی هیچ اصلا دایی گپ چیزی اصلا دیده نمیشد که بچه با دختر خوب نبود یا دختر با خوب نبود. باز همونا را گرفتن در سیاحت عامه، امی چیزی از ایرم آوردن از اونجا مکمل کلش پلاستیک بند کردن، علوید گرفته بردن که ما با چیز میتیم در لابراتوار در سیاحت عامه میبریم. په هیڅ وخت کې په دغه 15 ورځو کې تقریبا هیڅ قسمه د دوی په منځ کې جنګ او جګړه نه وه رامنځته شوې. د دوی ژوند ډېر خوښ و، هیڅ قسمه مشکل نه و. او بعضې وختونو کې چې مثلا موږ ته اړتیا پېښېدلی چې دغه جسد موږ راایستلی وای طب عدلیې ته وړی وای، په هغه صورت کې باید موږ ته یو عارض موجود وای چې عریضه کړې وای. ځکه د دوی کورنۍ هیڅ عریضه نه کوله. هغوی وایي چې بالکل د دوی په کورنۍ کې هم ډاکټران موجود و، 2-3 نفره. هغوی هم په همدې باندې یقیني وو چې کله چې لومړی موږ جسد ولیده د مې پلار د کورنۍ څخه، چې کله چې موږ لومړی جسد ولیده په جسد کې هیڅ قسمه نښه نه د دې نه وه چې دا د یا وهل شوي وي یا د زهر ورکړل شوي یا د ټکول شوي. نو د دې له امله موږ وګڼله چې دا یو طبیعي پېښه ده، باید دغه خاورو ته وسپارو. په همدې باندې دوی دواړه طرفونه اتفاق سره کړی و خاورو ته سپاري. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د دقیقې څېړنې لپاره د کورنیو چارو وزارت ځانګړي جنایي ټیمونه ګمارل شوي او د پیښې ځای او د خاوند او میرمنې ګډ استوګنځای یې په خورا دقت سره پلټلی، خو د قتل یا قصدي وژنې کومه نښه نه ده موندل شوې. د حوزې له طریقه هیڅ داسې کوم شواهد اسناد پیدا نه شول چې خدای مکړه دغه پیښه د یو قتل سره. نو د دې راوروسته بیا د داخله وزارت د مشرتابه له لوري د شفاهي هدایت په اساس باندې یو هیئت وټاکل شو همدغه پیښې چې هغوی تقریبا 15 ورځې په بررسۍ کې دي. د دوی کور ټول وپلټل شو، دوی هر یو بیل وغږېدلو، حتی هغه اتاق کې چې کوم خوراکي توکي په همغه شپه باندې کارول شوي وو، خوړل شوي وو، هغه موږ طب عدلیې ته یوړل، ټیسټ موږ کړل. نو هغه کیمرې چې کومې په تعمیر کې لګېدلې وي، هغلته په ټور کې لګېدلې وي، هغه ټولې کیمرې ویډیوګانې موږ راواخیستلې، سره هم کتلې د دوی د اظهاراتو سره چې د دوی رابطه یا تلل او راتلل څه ډول دي، طبیعي دي نه دي طبیعي، په کوم شکل. خامخا په همدغه بررسۍ کې یو نیم مشکوک اړخ راڅرګندېږي. خو موږ په سیمه کې هغه وکیل ګذران وغږول، هغلته نږدې ګاونډیان مو وغږول، د دوی د کورنۍ د بېلابېلو غړو څخه مو تحقیقات بېلابېل وکړل.
نو په ټولو تحقیقاتو کې هیڅ داسې کوم شواهد نشو پیدا چې خدای مکه دغه پیښه دی یو قتل وکړي شوی یا د قتل ثابت دی. نو د دې وروسته د بررسۍ د ټیم دغه نتایج و چې دغه پیښه یو طبیعي پیښه ده. دلته د دې کورنۍ د ناوې د فاتحې مراسم ترسره کیږي. د دغه کورنۍ خپلوان هم وایي چې دوی هیڅ کله د حاجي احسان کور کې د کورنۍ تاوتریخوالي کومه نښه نه ده لیدلې. هیچ مشکلی وجود نداشت. ما در مراسم آرزویشون اشتراک کرده بودم. همون شب جمع کثیری از هموطنان ما حضور پیدا کرده بودن. با حضور داشت مردم، شاهدها، بسیار محفلی با خشوع و خضوع صورت گرفته بود. مردم آمده بودن، وکیلاشان بودن، دو طرف محفل خلاص شد. نه در گذشته ها کدام مشکل بین دو خانه وجود داشت و نه در بعد از اینکه اینا خیش شدن. پلیس له خلکو غواړي چې تر هغه وخت چې د جنایي پیښو حقیقت نه وي روښانه شوی د عامه ذهنیت د ګډوډولو په موخه له تبصرو ډډه وکړي او د کورنیو خصوصي حریم ته درناوی وکړي. د افغاني ټولنه د هر څوک عزت لري، ابرو لري، باید یو بل کورني ناموس ته هم احترام وکړي. کورني عزت یې هم باید په پام کې ونیسو. نه دا چې یو چا څه ولیکله هماغه پسې شیر کوي، لیکي، دوی هم راپورته کوي او غوغاره جوړوي. دوی باید هغه د مسؤلو کسانو یا د مسؤلو کسانو ادرسونه وګوري، وڅاري. هماغه ورځ باندې ما خپل ټویټ کړی، ورته لیکلي مو چې د دوی د کورنۍ په وینا باندې چې دغه مغزي سکته ده. خو وروسته پولیس بررسي کوي، بررسي کوي بیا معلومه شي دغه د بررسي وشوله، هر څه روښانه شول، هیڅ قسمه داسې شواهد نه دي موجود چې خدای مکړه دغه پیښه دی یو قتل وښیي. که بیا هم څوک اشتباه لري یا مشکوک وي، را د شي زموږ حوزې ته، زموږ په حوزه کې د عریضه وکړي، مستند هر څه د پیش کړي چې دغه دلیل په اساس باندې دغه پیښه چې ده دغه قتل دی، دغه جینۍ وژلې ده. موږ بیا پلټنه سر نه کوو. خو زموږ د بررسۍ ټیم چې په دې کې مختلفو ارګانونو څخه ورته ټاکل شوی و، 15 کسیز هیئت و، د دغه ټوله 15 ورځنۍ بررسي په همدې باندې پای ته ورسېدله چې دغه پیښه یو طبیعي پیښه وه، همدا جینۍ دغه خپل مرګ باندې مړه شوه. چیزایی که در صفحات دیده میشد، اینا کسایی که اصلا از افغانستان از کسایی که با ما شناسایی داره، اونا میخندیدن. بعضی وقت اوقاتی میشد میگریستن بگرد، میخندیدن که چی رقم گپ است، این مردم چی میگه، این چی روان است. و اونا میفهمیدن کسایی که اصلا در افغانستان یا در خارج با ما و با فامیلی ما شناسایی دارن. سطح آگاهی مردم افغانستان متاسفانه به یک اندازه است که ما و شما زود به شایعات باور میکنیم. اول انسان ها حریف خودم می داشته باشند، مخالفین خودم می داشته باشند. یک کسی که دست به کارهای خیریه هم میگیره، کسی در کارهای فرهنگی هم میگیره، کسی که دستشان یک سرگردن از دیگرها بالا است. با وجود از اینکه موافقین خودم می داشته باشند، مخالفین خودم دارند و این باعث میشه که شما مخالفینتان در شرایط اساس اگر حقیقت چیزی دیگری هست ولی به خاطر منافع شخصیشان، به خاطر حریف بخواهند ضربه وارد بکنند در کارشان، در نامشان، در جایگاهشان، در جایگاه اجتماعیشان، این باعث میشه که از موقعیت های اساس حریف استفاده بکنه و بدنام بسازه. پولیس له خلکو غواړي چې که په کورنیو کې کومه ستونزه پیدا کیږي چې د جرم سبب کیدای شي، سمدستي د پولیسو ته مراجعه وکړي څو د قتل او فاجعو مخه ونیول شي. د خلکو د ضرورت لپاره د پولیسو یو عاجله شمېره فعاله کړې ده، د پولیسو سل شمېره ده. کله هم چې په کور کې جنګ جګړه کیږي یا څوک راځي چاته مزاحمت کوي، دوی کولی شي عاجل دغه شمېرې ته وړیا زنګ ووایي. د دوی هویت هم خوندي وي یا مشکوکه کړنه چېرته ویني تر سترګو کیږي، نو دغه شمېرې ته د زنګ وایي، د دوی هویت په ټول خوندي وي. زموږ پولیس همغه سیمې ته ځانونه رسوي. او د همدغه ډول د خلکو څخه مو دا غوښتنه هم ده چې کله هم په کور کې جنګ جګړه کیږي، پوهېږي دا کیسه غټېږي، دوی د عاجل موږ په جریان کې کوي. د دوی پر مخ باندې زموږ د پولیسي حوزې دروازه هم خلاصې دي، د کابل امنیه قومندانۍ د رهبرۍ دروازې هم خلاصې دي. دوی ته هم په سیمه کې هغه د حوزو د مسؤلینو شمېرې هم تقسیم کړي دي او په ټوله کې په مجموع کې مرسل شمېره ورته جوړه کړې ده. د هغې له طریقه دوی عاجل زموږ سره خپلې غوښتنې شریکوي. په کابل ښار کې د جنایي پیښو مهارول اسانه کار نه دی او دا د پولیسو دوامدارې مبارزې او د خلکو همکارۍ ته اړتیا